اوس الله تعالی وایي چې دغه توحید ته دغه ایمان ته په دې باندې ته په چا باندې زور نشي کولی. لا اکراه مصدر ده دی باب دی افعال اکره یکره اکراها فهو مکره والمفعول به مکره اجبار ته وایي زور ته وایي. ولا اکراه اجبار نشته ده فی الدین په دین کې اجبار نشته. د دې څه مطلب؟ دې مطلب دا ده چې ابتداء تو په څوک په ایمان مجبورولی نشي. د تا ګاونډ کې یو یهودی ده، نصرانی ده، هندو ده، سیک ده، بل بلا ده، ته نسې کولی چې ټوپک راواخله د هغو په سر یې کېږدې چې هله کلمه ووایه مسلمان شه. دا زور پې باندې نشي کولی. بس هغه به خپل کار کوي، ته به خپل کار کوي او نور دعوت به کوي، تبلیغ به کوي، دلایل به ورسره وایي. که تا دلایل خوښ سو قانع دي کو بس ایمان به راوړي، که نه راوړ نه به راوړي، د کار ده. دا زور نشته ده په دین کې. دلته یو دوه سواله جواب. اول دا چې دا زور نسته، د اکراه نسته، نو بیا دا جهاد څه مطلب؟ دا د نبی اسلام جهادونه څه مطلب؟ دې ته جواب دا کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام خو اصلا زور نه و کړی له کافرانو سره. هغو خو مکه کې دعوت شلول کان، 14 کاله نه زورو نه وهلو نه ټکولو هېڅ شی نه و. کافرانو ظلم کول، کافرانو خبرو ته غوږ نه نیو. نبی علیه الصلاة والسلام مجبور سو هجرت یې وکړو له دې په خاطر چې له دوی نه ځان وباسي، خلاص کړي. هغوی بیا هم د نبی اسلام دعوت و تبلیغ منع کوله، دشمني ورسره کوله، عمل ته نبی علیه الصلاة والسلام ته پروګرامونه جوړول. داسې نه و چې نبی اسلام هجرت وکړو مشرکینو پرېښو. حبشې ته چې صحابه و هجرت وکړو، دی له شاه حبشې ته څه شی ولېږل؟ کسان وفد ولېږل که نه ولېږل؟ د حبشې پاچا ته ویل چې دا بېرته راوباسه. د کافرانو شرارت خو جاري وکان. بالاخره نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی اجازت وکړو چې دا خلک د دعوت منع کوي، د دې موانع رفع پکار ده، دا موانع باید ختم سي، بل ځای ته دعوت نه رسیږي. دا جهاد چې ده هغه د رفع الموانع په خاطر ده. هغه د چیش په خاطر ده؟ د رفع الموانع. په دې سره د دعوت الی الله موانع ختمیږي، موانع اوچتیږي. دا دې په خاطر باندې ده. آیت حدیث شریف کې نبی اسلام همداسې وایي امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. وایي ما ته امر شوی چې زه جګړه وکړم تر څو لا اله الا الله وایي. یعنې زه خو به لا اله الا الله خبره رسوم، خو که چا منله فبها، که چا نه منله د دې ممانعت یې کول، هغو سره به جګړه کوم. نه شوی په دې باندې پوه. دا لپاره د رفع د موانعو ده. دې لپاره مثال ویلی، مثال یې داسې ویلی لکه دلته یو قوم وي، هغه وږي وي، تږي وي، لمر ته پراته وي، مړه کېږي، موږ یې وینو ساده یو مړ سو له لوږې له تندې، بل مړ سو، بل مړ سو، بل مړ سو. تا اوبه راخیستې دي، دغو تږو ته یې ورکوې. تا ډوډۍ راخیستې، دغه وږو ته یې ورکوې. کپړې دې راخیستې، دغه سره لمر ته چې پراته دي دا پټوې. یو بدماش دلته ولاړ دی، وایي دې ته به اوبه نه ورکوې، دې ته به روټۍ نه ورکوې. والکه نه وینې مړه کېږي که نه، بس مړه دي سې تا یې څه کار، خپل کار به کوي. که مړه کېږي مړه کېږي دي، نو دغو سړي سره به اوس ته څه کوې؟ این مردکه که تو را نمیگذره میلیونها مردم است از گشنگی، گرسنگی، تشنگی میمیرند، تو به او آب میرسانی، ده در توی دا به نه وروړی، ایره به او نمیرسانی. نو له دې سره به څنګه چل کوي؟ په دې باندې به ټومانچه راوباسي، ډز یو دوه ډز به په سر وي، ذاتي به تو غریبانو ته ورسي. له دې سره به دا چل کوي، نو ذاتي به څنګه ته به ناست یې سبحان الله به وایي او خلک ټول تباه سو کان. دا توحید، ایمان، اسلام دا د خلکو داسې حاجت ده لکه خوراک و څښاک، اوبه، کپړې و جامې. دا فطري ضرورت ده، دا طبعي ضرورت ده. موږ خو چا سره نه جنګېږو، موږ خو دغه اسلامي نظام رسوو کان. موږ غواړو خلک د بندګانو له بندګي نه چا ته راوځي؟ د الله بندګي ته. دی وایي نه بیا راباسي، دی وایي نه بس دغه د ما نظام به یې ته خپل کار کوه، انا ربکم الاعلی یم کان، د ما نظام شته ده کنه، تا ته څه حاجت؟ نو دې سره به زه څه کوم؟ خلک تباه سو، هلاک سو، ټول ابدي هلاک سو. څه شی؟ دا خو به له لوږې تندې مړه کېدو، هغه څنګه هلاکېږي؟ ابدي جهنم ته لاړو. نو زه به هغه نه رابچ کوم، داتې به دتان صحیح ده بس. نو زه به کښېنم قرار په جومات کې، ولا که بیخي کښېنم. دا جهاد د دغو لپاره ده، په دې کې خو سوچ وکړئ. دا بدماشي نه ده، دا د بدماشانو مقابله ده. دا څه شی ده؟ خو که نو پرېږده،
لکه دا تاسې وایئ چې دیموکراسي یقیني دیموکراسي به جوړه کړو خلاصه کان جوړوي چېرته جوړوي خو ما داعیین غریبان خو ټول په جیلو کې پراته دي او دغه دیموکراسي باندې دوکه نه شي دیموکراسي د جمهوریت ته یو ویښته دیموکراسي او جمهوریت نشته ټول بدماشي ده ټول شی ده سیادین په خوښه یي ساز سروز ډومتوب ناروا فحشا دغه ته دیموکراسي ده حق خبرې ته دیموکراسي نه ده خو راخوځي که بندیان راخوځي که نه چې د جیل ته اچولي دا داسې ده بعضې خبرو ځان پوه کوي لا اکراهه اجبار نشته ده فی الدین په دین کې یعنی د دین په رسولو په دعوت او په تبلیغ په دې کې اجبار نشته ده خو که چا د ممانعت کول مخالفت کول موږ یې د توحید رسولو ته نه پرېښودلو موږ یې هغه خلکو ته چې هغه د توحید تږي دي هغه د توحید وږي دي د هغو نه چا مخنیوی کول لو دغو بدماشانو د رفع په خاطر بیا بالکل موږ جهاد کوو قتال کوو موانع ختموو دا یو دویم اعتراض دا ده سوال کوم په دې دین کې خو دا د اکراه شته کان غلغلا وکړي لاسې پرې کوو زنا وکړي کوړې حد ورکوو دارنګه قتل وکړي قصاص یې کوو چاته قذف ووایي حد پې جاري کوو شراب وخورو حد پې جاري کوو نو دا خو د بیا اجبار راغی دې جواب دا چې دین کې اکراه نشته چې ته نه یې داخل سوی چې داخل سوی بیا اکراه شته ده دا خو بیا پر قانون کې هم داسې ده بشري قوانینو کې هم داسې ده چې دا قانون کې نه یا داخل پتا اجبار نشته یو څوک په کلي کې ګاډی چلوي ټرافیک والا په اصولو باندې نه مجبوروي خو چې ښاریه ته راغلی په ښار کې ورسره داخل شوې بیا به خامخا د قوانین مني که نه مني په زور در باندې مني پرچم در کوي بندي کوي دي که دې بدتمیزي وکړه جزا هم در کوي بیا سته ده نو ابتداء اکراه نشته په دین کې چې داخل شوې بیا سته ده